ډېرې سټینګ وښیم چې ډېر زبردست او خوندور سټینګونه دي ملګرو. نو که چیرې تاسې زموږ یوټیوب چینل ته نوي یاست مهرباني وکړئ زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو در سره لایک کړئ ترڅو نور ملګرو ته ورسېږي ستاسې د لایک په ذریعه سره ترڅو هغه هم ګټه ځینې واخلي. نو ملګرو ویډیو ډېر ونه اوږدوو زه واتساپ راخلاصوو او دا سټینګونه تاسې ته درښیم. کله چې مو واتساپ راخلاص کړي ملګرو دلته به تاسې ته اول سټینګ ورښیم. اول سټینګ داسې دی ملګرو څنګه کولی شو یو چاته خپل موقعیت ولېږو، یعنې هغه ته چې زموږ موقعیت معلوم شي چې دی فعلا چیرې دی، یا د هغه سړي موقعیت ځان ته تاسې معلوموئ چې دا اوس پر کوم ځای کې دی، چیرې دی، چیرې ځي. نو دغه لپاره به ملګرو تاسې راسئ و دغه اپشن به ووهئ. کله چې مو دغه اپشن وولئ ملګرو بیا به ملګرو دغه اپشن ووهئ. کله چې مو دغه وولئ ملګرو دلته تاسې ته دوه اپشنونه درکوي ملګرو. ګورئ اول اپشن ملګرو دا رقم دی ایمیل ورته معلومېږي، یعنې تاسې خپل که چیرې دغه ورته ولېږئ نو دوی ته دا چې تا هر ځای ځې دوی ته معلومېږي چې دی اوس فعلا چیرې دی، اوس چیرې روان دی. دوهم دا دی ملګرو چې صرف په هغه ځای کې تاسې هر ځای کې چې تاسې یاست صرف د هغه ځای کې ورته معلومېږي چې دلته دی، نو هغه ځای کې دی شتون لري. بیا که تاسې هر ځای ولاړ شئ بیا هغه لا نه ورته معلومېږي ملګرو. نو دا اثر په دې کې هر ځای چې تاسې ځئ هغه ځای ورته معلومېږي او دا وخت هم لري ملګرو چې دغونې که درکړي وخته پورې تاسې وغواړئ خپل ادرس ورته ورکړئ. اوس ګورئ ملګرو زه پر دغه اولانه باندې کلیک کوم. کله چې مې کلیک وکړئ ګورئ تاسې ته معلومېږي ملګرو دلته څو دغه راوړل. اول دا دی ګوره 15 دقیقو لپاره، د 1 ساعت لپاره، د 2 ساعت لپاره، داسې تاسې وخت هم ورته ټاکلی شئ، یعنې دغونې وخت لپاره دی باید موږ تعقیب کړي یا هغه تاسې ته تعقیب کړي. نو دا و ملګرو اول سټینګ. دوهم سټینګ دا دی ملګرو څنګه کولی شو خپل میسج په کوم یو ګروپ کې موږ تاسې کړی نو هغه ځان ته معلوم کړو چې زموږ میسج چا کتلی دی یا نه دی کتلی. ډېر وخت موږ تاسې ته دا نه معلومېږي چې موږ میسج وکړو په ګروپ کې، نو دا نه راته معلومېږي چې دا اوس موږ چیرې او چا کتلی دی. نو راځو ملګرو هغه لپاره یو ګروپ ته. کله چې یو ګروپ ته رالو زه غواړم چې دا ګروپ پیدا کړم. ملګرو دا یم زه دا ګروپ ته رالم. زه غواړم چې دغه میسج وګورم چې چا کتل دی. ګورئ په میسج به کلیک ونیسئ. کله چې مې کلیک ونیوئ بیا به راسئ ملګرو و دغه د درو ټکو ته. کله چې دا درې ټکي مې کلیک کړله، دا درې ټکي چې مې کله کلیک کړه بیا به راسئ ملګرو دغه سر اپشن به وکړئ. کله چې مو دا ولي ملګرو نو دلته به تاسې ته معلومېږي چې چا دا ستا میسج کتلی. ګورئ زه ګورم چې دا میسج څو نفرو کتلی دی او چا کتلی. ګورئ دا ګوتو دا میسج لیدلی دی. نو دغه دی ملګرو دلته موږ میسج 53 نفرو کتلی دی. ګورئ تاسې ته معلومېږي ملګرو دا 53 نفرو کتلی. نو درهم سټینګ دا دی ملګرو کله کله موږ تاسې خپل واتساپ باندې یو تصویر ورکړی هغه نور خلک نشي لیدلی، یوازې موږ تاسو ته معلومېږي، خو بل هر چا ته چې موږ میسج وکړو یا په ګروپ میسج وکړو صرف موږ نوم وروړي یا زموږ لمبر وروړي نو هغه عکس نه شو کېږي. نو ملګرو د دې لپاره به تاسې راسئ و دغه سټینګ به وکړئ په دغه ته. نو هغه لپاره به راسئ دغه درې ټکي به کلیک کړئ. کله چې مو دا درې ټکي کلیک کړله بیا به راسئ ملګرو دا سټینګ به ووهئ. کله چې مو دا سټینګ ولي ملګرو بیا به دغه ووهئ. نو ملګرو بیا به و دغه ووهئ. کله چې مو دا وولئ ګورئ ملګرو دلته تاسې ته معلومېږي دلته یې راوړی دی عکس نمایه. نو کله چې مو دا وولئ نو دلته دا هلته چې موږ تاسې عکس ورکړی چې چاته نه معلومېږي نو هغه موږ دغه خانه ټیک مارک کړي، یعنې دا خانه ډکه کړي نو بیا هېڅ چاته نه معلومېږي. نو تاسې باید و دغه خانه ټیک مارک کړئ. ګورئ دا اوس ما واتساپ پر ولاړ دی نو بیا هر چاته د هغه عکس معلومېږي ملګرو.
نو دا وایم ملګرو د نن ورځې ویډیو که چیرې مو خوښه سوې ضرور یې درسره شیر کړئ ترڅو نور ملګرو ته هم ورسیږي او که چیرې د یوټیوب چینل ته مې نوي یاست نو مهرباني وکړئ د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او د زنګ بټن یې هم ویله کړئ ترڅو موږ هره نوې ویډیو اپلوډ کوو د ټول در مخه تاسو ته ورسیږي